دا څو عکسونه دي، دا عکسونه وګورئ بیا درڅخه خبرې لرم. یو ځای کې پلار تړلی اولادونو، بیا بل ځای کې پلار او زامن یو ځای شوي دي، زوی تړلی ده. بیا یو ځای کې ورونه سره یو ځای شوي دي، خور یې تړلې ده. بیا یو ځای کې ورونه سره یو ځای شوي دي، بل ورور تړلی. یعنې په دغه جامعه کې مادیاتو دومره زور اخیستی ده، جایداد، ځمکه، پیسې، شهرت، دا ټول دومره غلبه کړه پر انسانیت باندې، زموږ تاسو ټولنه باندې، چې اړیکې یا رشتې ضرب صفر دي، یعنې تر هر حده پورې رسېدل ممکن شوي دي. ولې؟ یو دلیل ده د ولې، یو جواب ده د ولې. هغه بېسوادي ده، بې تعلیمي ده، د علم نشتون ده، د پوهې نشتون ده، که هغه که دنیوي ده که اخروي ده. زما پران باندې که څوک د الله عز وجل له لارې څخه خبر وي او هغه دیني او عصري علم کړی وي او په دې باندې پوه وي چې مادیات د څو ورځو میلمانه دي او بد یو ورځ ښکارېږي او حقیقت یو ورځ برملا کېږي او یو ورځ حق حقدار ته رسېږي، دنیا او آخرت کې به مخ توري. زه فکر نه کوم چې څوک دومره ظلم وکړي. زه کله کله دا خبرونه دغه حادثې ګورم، زه واقعیت سره هم ځان سره یو رقم اوبه شم، شرم بیخي ځان سره وشرمېږم چې زه هم د دې عصر یو وګړی یم، زه هم د دې عصر یو شخص یم. پر موږ به دا راتلونکي نسلونه څه رقم قضاوت کوي، پر موږ باندې به دا راتلونکي قومونه، راتلونکي ذهنیتونه، راتلونکي خلک یا زمونږ بچیان، زمونږ ورورونه، زمونږ خورونه، هغه اشخاص چې زمونږ نه بعد دي، هغه به څه وایي چې دوی څه رقم مادیات پرسته، دنیا پرسته مخلوق و، خلق و هغه عصر کې. زما په رنګ باندې باید حکومتونه، ملتونه، مشران، قومي مشران، سمتونو مشران باید کې ونډه واخلي، باید کې برخه واخلي، خلکو ته دا پوهه ورکړي چې مادیات د اړیکو څخه پورته نه دي، اړیکې هر څه دي، که هغه ماما ده، که کاکا ده، که ورور ده، که خور ده، که پلار ده، که مور ده، د دوی هر څه نه هېڅ هم په دنیا کې پورته نشته دي. کور ده چې سړی پرې قوي دی، کورنۍ ده چې انسان ته قوت ورکوي، طاقت ورکوي. نو په دې هیله ځان و چې دغه پېښه تقریبا دغه اولنی چې کوم یو و هغه په خوست کې آخري ځل چې ثبته شوی، دا په خوست کې ثبته شوی دی. دا مې مله چې خوست دی، پکتیا دی، لوګر دی، بدخشان دی، هرات دی، قندهار دی، ننګرهار دی، لغمان دی. مهمه دا ده چې افغانان یو، مهمه دا ده چې انسانان یو، مهمه دا ده چې هغه اصول د ژوندانه چې کوم یو دی هغه مراعات شي او بیا څوک د پیسو لپاره اختطاف نشي، ماشوم د پیسو لپاره اختطاف نشي، یو څوک د پیسو لپاره قتل نشي، یو څوک د پیسو لپاره ونه وژل شي، یو څوک په پیسو باندې مادیاتو باندې بندي نشي. زه واقعیت سره هم د خلاص خبرونه ګورم، واقعیت چې هم پر ذهن فشار وي، نو هغه الفاظ او هغه کلمات او جملات مې چې دغه وي عکسونه لیدلو سره ذهن ته راغل، مې غوښتل تاسو سره شریک کړم. نور ومن الله توفیق.